بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په نننۍ فوټوشاپ پروجیکټ کې چې د دوستانو تاسو ته به زه په دغه یو پوسټر باندې کار کوم چې زموږ فاینل ریزلټ د پوسټر چې دی دا وي دوستانو. نو راځو د دې کار لپاره زه خپل فوټوشاپ خلاصوم چې ما سره فوټوشاپ چې دی الریډي خلاص دی. بیا راځم نوې فایل خلاصوم دوستانو چې د فایل څخه نیو څخه یو دلته چې دی ورته زه سایز ورکوم دوستانو. نو سایز عموما د فیسبوک پوسټ لپاره چې دی دوستانو 1200 پکسل باندې دی، خو زه دلته ورته 2000 پکسل چې دی دا زه ورته سایز ورکوم چې ویته او هایټ دواړه چې دی 2000 پکسل باید وي دوستانو. او ریزولوشن ورته 300 ټاکم او کلر موډ چې دی دا ورته زه RGB چې دی دا ورته زه نیسم. زه راځم کریټ باندې زه کلیک کوم دوستانو. اوس دې ته زه یو عکس راوړم چې عکس مې د انپلش ویب سایټ نه ډاونلوډ کړی دوستانو. زه راځم فایل ته، بیا راځم پلیس ته، دغه ځای کې چې دی دوستانو زه ورته عکس رانیسم. دغه عکس دی دوستانو، دا عکس ورته زه راوکې کوم پلیس. دا به داسې دی کونج ته راولم دوستانو، دا به لږ زه غټ کړم تر دې حده پورې چې دا صفحه مکمل راته ونیسي، دغه حده پورې دوستانو. اوکې لږ به نور هم غټ کړم دوستانو. بیا چې دی دوستانو دلته زه یو څه لیکم. نو دغه لیکل چې دی دوستانو تاسو کولی شئ په هره ژبه یې فرق نه کوي، خوښ هم چې پښتو لیکئ، انګلیسي لیکئ، مثال اردو لیکئ، مشکل نشته. خو زه په دري باندې چې دی یو شعر دلته زه لیکم، غواړم چې دی اکثره یو شعر چې دی هغه ورسره اضافه کړم. نو شعر تیار چې دی ما یو ځای نه کاپي کړی دوستانو. دغه یو شعر دی چې البته دا په فارسي یا دري ژبه باندې دی دوستانو. دا زه اوکې کوم، کاپي کوم دوستانو. دلته یو کلیک کوم، دو کلیک کوم، بیا کنټرول وی، هغه ټیکس چې ما اغستی دوستانو هغه زه دلته زه کاپي کوم، بیا اوکې بټن باندې زه کلیک کوم دوستانو. دلته وګورئ کله کله چې تاسو فوټوشاپ کې یو څه لیکئ دوستانو، مثال دري لیکئ، پښتو لیکئ، نو دغه څه چې دی دا ټیکس د دې حروف چې دي دا داسې جلا جلا راځي. د دې علت دا دی دوستانو چې دا فوټوشاپ چې دی د میډل ایست ورژن چې کوم سپورټ دی هغه ورته آپشن چې دی هغه نه دی فعال شوی. نو دې کار لپاره زه راځم دوستانو دغه ټیکس ټول چې دی دا ورته انتخابوم. بیا دلته راځم دوستانو دغه څه باندې کلیک کوم، دغه آپشن باندې کلیک کوم، پاراګراف باندې بیا کلیک کوم. دلته چې دغه 3 نقطې دي یا 3 خطه چې دي په دې به تاسو کلیک وکړئ. ورډ ریډ لیاوټ باندې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. څنګه چې تاسو په دې کلیک وکړئ نو دا ټیکس چې دی دا سمیږي دوستانو. وګورئ دا سم شو. بیا راځم دغه موف ټول چې دی دا ورته انتخابوم، دې باندې یو کلیک کوم دوستانو، کنټرول ټي غواړم چې دا لږ زه کوچنی کړم. نو شفټ ورسره ونیسئ، که شفټ نه نیسئ دغه آپشن چې دی دا ورته انیبل کړئ یا فعال کړئ، هغې نه پس بیا ټیکس چې دی تاسو کوچنی کړئ دوستانو تر دې ځای پورې دوستانو. زه به لږ نور هم دا کوچنی کړم چې غټ دی دوستانو تر دې ځای پورې. بیا اوکې. اوس چې دی دوستانو د دې فن شکل چې دی دې ته زه تغییر ورکوم. که چېرته زه راشم دلته دوستانو، دلته یو نفس په نوم باندې یو فنټ دی، پښتو خط دی دوستانو، هغه ورته زه انتخابوم. غالبا چې دغه دی دوستانو، نسخ 2 په نوم باندې چې دی دغه ورته زه انتخابوم. دغه څه چې دی دوستانو فنټونه تاسو کولی شئ انټرنیټ نه ځان ته ډاونلوډ کړئ. بیا چې دی دوستانو دا ورته زه انتخابوم داسې د دې چې کوم د لینونو ترمنځ باندې فاصله دی دا غواړم چې زه لږ نور هم دا سره رانږدې شي. که چېرته زه راشم دغه ساحې ته چې د دوستانو په دې زه کلیک کوم، دا ورته یم چې تر 13 اندازې پورې یا 13 پوینټه پورې چې دی د دې هغه ټیکس چې دی مسافه د لینونو ترمنځ باندې مسافه راته 13 پوینټه چې دا راته جوړ کړه. فکر کوم 13 به مناسب نه وي، 15 به ورته وټاکم دوستانو. 15 پوینټه چې دی اوس صحیح شو، سناسو دوستانو. اوکې بیا دا موف ټول راخلم، کنټرول ټي، دا به لږ نور هم زه کوچنی کړم دغه ساحې پورې دوستانو. فکر کوم لږ معمولي غټ دی، دا نور هم لږ کوچنی کوم دغه حده پورې دوستانو. اوکې بیا چې دی دوستانو د ښکلا لپاره چې دی دلته زه یو کاما یا یو شیپ ورکوم. دلته دوستانو دلته زه کلیک کوم چې زه دري لیکم دوستانو. دو کلیک دلته کوم، شفټ ټي سره نیسم، دلته دا کاما راځي دوستانو. وګورئ دغه کاما، دا به یو بل هم دلته رسم کړم دې اندازې پورې. بیا اوکې. اوس زه غواړم د دې دوو کامو ترمنځ چې کوم فاصله ده دا زه کموم.
دلته یو کلیک کوم دوستانو د دوه قومو ترمنځ باندې دلته که چېرته راشم دغه میټرکس ته دا زه ورته وایم چې دا راته لس ماینس که دا به لس ماینس کم وي دوستانو فکر کوم 15 نه چې 100 تقریبا ماینس 100 کوم دا به صحیح دوستانو ماینس 100 پورې ماینس 100 هم کم دی دوستانو زه فکر کوم چې ماینس 120 دا به کلیک وکړم دلته دا به 120 کوم صحیح شو دوستانو اوکې موف ټول چې دا ورته راخلم دلته دغه ساحه کې چې دی دوستانو دا دلته راولم دی کامونه چې د یو کاپی اخلم دوستانو دلته راولم دغه زیته دغه زیبه مناسبه دوستانو دلته را پرېدم بیا چې د دوستانو دغه ټیکس چې ما ولیکل دا زه غواړم چې سمارټ آبجیکټ ته چې د هغې ته کنورټ کړم تر څو درې واړه چې دی یو ځای کې ایډیټیبل شي دوستانو نو دا انتخابوم ورته بیا کنټرول نیسم دا ورته انتخابوم او همدا ورته انتخابوم بیا راسته کلیک کوم دوستانو کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ په دې ځای کلیک کوم تر څو دغه درې واړه چې دي دا سره یو ځای شي دوستانو بیا چې دوستانو دغه عکس نه چې د یو کاپی اخلم چې راسته کلیک کوم ور باندې ډوپلیکیټ لیئر په دې ځای کلیک کوم اوکې دغه لیئر چې شو دا ډوپلیکیټ بیا چې دوستانو دغه عکس وړم پاس د دې ټیکس د پاسه دا چوم بیا چې دوستانو دا زه کلیپ ماسک کوم نو دغه لیئر چې د عکس چې د انتخابوم بیا راسته کلیک کوم دلته راځم کریټ کلیپینګ ماسک په دې ځای کلیک کوم تر څو دغه عکس چې دا سچي په ټیکس کې چې دا کلیپ ماسک چې دوستانو بیا چې دا زه انتخابوم دغه عکس چې کوم اوریجنل عکس دی دوستانو بیا د دې عکس د پاسه چې یو شیپ راولم زما شیپ ټول چې دا زه انتخابوم دوستانو دسې رنگ فرق نه کوي رنگ چې تاسو اخلي دوستانو خو چون په دغه عکس کې چې دوستانو د زیړ رنگ نه چې تقریبا ډیر استفاده شوی یا دغه شین رنگ نه چې ډیر استفاده شوی نو تاسو کولای شئ ته دغه دوه رنگونه چې دته انتخاب کړئ خو زه زما دغه زیړ رنگ چې دا زه انتخابوم دوه کلیک کوم دی باندې دوستانو دغه د نوکان چې دغه رنگ زه ورته زیړ چې دا انتخابوم اوکې او دلته چې یو شیپ چې زه رسموم دغه عکس مکمل ور باندې پوښوم تر دې ساحې پورې بیا چې دوستانو دغه څه چې دغه بارډر چې د شیپ دا زه انتخابوم دا ورته زه نه نخلم بیا موف ټول چې دا انتخابوم کنټرول ټي بیا چې دوستانو دغه شیپ چې دا شیپ هم چې موږ رسم کو د دې هغه موډ چې هغه زه تبدیلوم دا اوکې وهم دلته راځم دا ورته زه ساخلم دوستانو فکر کوم ملټیپلای چې دا مناسب دی ورته یو دغه چې دا راشي دوستانو فکر کوم چې دلته راشم ملټیپلای دغه دی دوستانو دا ورته زه ملټیپلای انتخابوم بیا اوکې دوستانو دغه سایډونه چې دي دا مکمل دا شیپ چې دا عکس نه دی پوښلې نو کنټرول ټي وهم دا بلګ نورم غټ کم دغه سي اوکې اوس فکر کوم جوړ شو بیا چې راځم دوستانو دغه عکس چې دا زه انتخابوم تر څو د دې دا ټیکس چې دا خپل رنگ وباسي د دې هغه موډ چې دې ته زه هم تغیر ورکوم نظر راځم دوستانو دلته داسې لاندې راځم فکر کوم چې دغه موډ به صحیح ملټیپلای ګورو نه دا صحیح نه دی دوستانو همدغه هیو چې دا ورته پریدو دوستانو بیا چې دوستانو دلته زه یو سلیکم عموما چې تاسو کله یو پوسټر ډیزاین کوئ د پوسټر په اخر کې چې یو ټیکس ولیکي دوستانو تر څو هغه پوسټر چې د نورم خسته کیږي عموما خلک چې دلته خپل نوم لیکي مثال یا کوم دفتر لپاره چې تاسو پوسټر جوړوي دا دفتر نوم لیکي نو زه راځم دوستانو یو خپل نوم لیکم یا د دې شاعر چې کوم دغه شعر چې لیکل دی دوستانو د دې زه نوم لیکم زه راځم د دې شاعر نوم چې دی دوستانو مدینه زمي دی ښه دا اوکې وهم دوستانو بیا راځم کرکټر ته که چېرته ستاسو کرکټر فعال نه وي دوستانو لاړ شئ وینډوز ته
دغه د کې چې د دوستانو کریکټر ته دلته راشي وګورئ پاراګراف ورته انتخاب کړئ تاسو کولی شئ ډایرکټ پاراګراف هم دلته راولئ وینډوز دغه د کې چې د دوستانو پاراګراف څه شو دغه د کې چې د دوستانو پاراګراف ورته انتخاب کړئ که چېرته پاراګراف انتخاب کړئ دا آپشن چې دا فعالېږي بیا راځم دلته 3 نقطو باندې د کلیک کوم ورډ ریډ لیاوټ باندې د کلیک کوم دوستانو ترڅو دغه ټیکسټ چې دا سره یو ځای شي بیا زه راځم دوستانو دا به زه لږ کوچنی کم کنټرول ټي شفټ ورسره تاسو ونیسئ کني دغه آپشن چې دا فعال کړي بیا هغې نه پس دا ټیکسټ چې دا کوچنی کړئ بیا اوکې بیا زه راځم دوستانو دغه ځای کې چې دا نوم ورته پرېږدم د دې ټیکسټ چې دوستانو دا هم ورته شکل چې تغییر ورکوم دلته که چېرته راشم په دې ټاپ باندې چې دلته نسخ خط چې دا ورته زه انتخابوم دغه نسخ چې دا ورته زه انتخابوم اوکې بیا داسې له نږدې کوم فکر کوم د الف او ه ترمنځ چې فاصله نشته دوستانو دا ورته زه انتخابوم یو کلیک دلته کوم راځم کرکټر ته دغه ځای کې چې میټرکس دا ورته دلته چې سلو لیکي دوستانو تر سله پورې چې د دې ترمنځ باندې چې دا فاصله ایجادي که دې نه زیات هم کوئ مشکل نشته او که کم هم کوئ مشکل نشته خو سل چې مناسب دی اوکې دا زه ورته زوم آوټ کوم وګورئ دوستانو دغه پوسټر چې مکمل شو د نورو ویډیوګانو لپاره چې د نورو پروژو لپاره چې د ما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت لرئ الله پامان